په ننګرهار کې ختیځمیشتو ولسونو په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمو د لیکلو په ملاتړ ولسي مظاهره وکړه چې په سلګونو قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو او د ولایتي شورا استازو پکې برخه اخیستې وه. د دې مظاهرې یو تن ترتیبونکي او د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل ذبیح الله زمري وویل چې د افغان او اسلام کلمې پرته به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې په ختیځو ولایتونو کې د تذکرو ویش پیل کړي. وایي چې دغه بدون د افغان د کلمې نه او بدون د اسلام د کلمې نه په تذکرو کې د تذکرو د ویش لړۍ شروع کړي، نو موږ به هېڅوک خبرې نه وو چې په ننګرهار کې په ختیځ ډول کې د تذکرو د ویش دفاتر خلاص کړي. موږ به په هر لحظه کې د دغه حرکت مخالفت کوو. تر هغه وخته پورې به دا مخالفت او دغه مظاهرې دغه لاریونونه به زموږ ادامه لري چې په تذکره کې د افغان او د اسلام کلمه ځای په ځای شي. په دې مظاهره کې په جلال آباد کې میشت سیکانو هم برخه اخیستې وه او دوی هم د نورو ختیځمیشتو ولسونو په څیر په تذکرو کې د افغان کلمې د لیکلو غوښتنه وکړه. یو انسان دی، سکھ هندو که مسلمان دی، من د یو خدای پاک عبادت کړو، د الله پر منګ احسان دی. تر هر څه نه مخکې د مرکزي درمسال د ویان زه ډاکټر هرمیت سنگ او د مرکزي درمسال سرپرست محترم امریک سنگ او راغلي سیکانو ورونو لخوا چې نن دغه سوله ایز لارونکي مو ګډون کړی دی. زموږ غوښتنه د خپل د مسلمانانو ورونو په څیر یو دی چې شکر یو موږ افغانان یو، خدای جل جلاله موږ افغانان پیدا کړي یو. غواړو چې د افغانستان د الکترونیکي هغه تذکرې چې پیلیږي هغه کې باید د اسلام او د افغان کلمه باید کې ولیکل شي، ځکه چې پخوا نه ایسته کله چې موږ د افغانستان کې 900 کاله تاریخ لرو او د افغانستان هویت تذکره لرو، د افغانستان پاسپورت لرو او د افغانستان ترخیص مو پخوا چې د وطن کې معسکري کړی دی. مدني فعال ډاکټر اسدالله خالد د مظاهرې ګډونوالو په اساسوالۍ پریکړه لیک ولوست چې په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمو د لیکلو جدي غوښتنه شوې وه. افغانستان خپل لرغونی او له ویاړونو ډک تاریخ لري او په دې خاوره اوسېدونکو پرګنو تل پردیو او پردیپالو په وړاندې د خپلواکۍ او ملي ارزښتونو لپاره د وینو نذرانه ورکړې او تل به د خپل ملي هویت او ارزښتونو د ساتلو په موخه له هېڅ ډول سرښندنې دریغ ونه کړي. موږ د پردیو په لمسون په پیژندپاڼه کې د اسلام او افغانیت کلمې د مخنیوي په وړاندې سخت غبرګون ښیو او په جدي ټکو یې غندو. اول، موږ په هیواد کې رښتینی ملي وحدت تامینول غواړو. موږ د ولسمشر او اجرایي رئیس څخه غوښتنه کوو چې د قید او شرط پرته په الکترونیکي پیژندپاڼو کې د اسلام او افغان کلمه ځای پر ځای کړي. دریم، که زموږ روا او پر ځای غوښتنو ته پاملرنه ونه شي نو موږ به خپلې مدني مبارزې ته دوام ورکړو. دغه مظاهره چې سهار 7 بجې د جلال آباد ښار مستوفیت څلورلارې څخه پیل شوې وه، په ښار کې د سوله ییز حرکت وروسته شاوخوا 10 بجې د پښتونستان په واډ کې پای ته ورسېده.